یو ملګری سوال کړل، سوال ډیر اهم او ضروری سوال دی، ځکه چې په دې حواله سره ډیر شي خلک د دې مسلې نه خبره. سوال دا کړل چې د هر وضو نه مخکې استنجا کول او دس کول دا ضروری دي یا ضروری نه دي؟ او یا مثال طور پر یو کس داسې دی چې د هغه نه هوا خارج شو، نو آیا دا کس چې کوم دی ظاهره خبره د دو وضو خو ماته شو، نو آیا دا کس په استنجا کې یا نه بګي؟ دا مسله ما نوٹ کړل، دا ډیر شي خلک چې کوم دی اکثر د پښتنو چې کوم علاقې دي په هغه کې چې کوم دی د مانځه په ټیم کې چې کوم دی خلکو لینونه لګولي استنجا خانه ته یا دغه شانتي واشروم ته لینونه لګولي. بایسته مسله دا اودس کوم، ولی اودس کوي؟ ځکه چې وضو کوم د دې لپاره اودس کوم. جناب تاسو چې کله بول او بار کړو په وخت تاسو اودس نو کړ، دس کړه خو دوباره چې کوم دی دس کول دي کنه وضو کول. دا څه وجه چې د مسلې علم وتنی یاد وساتئ. تاسو چې کوم وخت بولو کوي او کوم وخت تاسو خپل چې کوم ناپاکي دغه وینځي په وبو باندې، نو تاسو دس وشو بیا دوباره چې کوم دی دس کولو ضرورت بالکل نشته. سمجھ کې خبر رااله؟ یا دغه شان د تاسو نه هوا خارج شو، هوا خارج شو، نو په دغه صورت کې دس کولو ضرورت نشته. او دس خو دغه لپاره کې چې کته نجاست وغیرہ لګیدلې هغه وینځي. سمجھ کې خبر راځي؟ نو دوباره دس کولو ضرورت نشته. چې کله تاسو وضو کوئ نو ډایرکټ وضو کوئ، خپل ټیم م بربادوي. ډیر شي خلک چې کوم دي مستلاړ شي جمع دي لاړ شي، هغه په دغه انتظار کې چې استنجا وکړي او مسله سي چې د مسلې علم وتنه. دغه شانتي په کلو کې خلک چې کوم دي په پټو کې بولو بار کې ګټه استعمال کوي یا دغه شانتي لوټه وغیرہ استعمال کوي، نو په دغه صورت کې دام کافی کیږي. یعنی مثال طور پر یو کس تاثیر چې هغه ګټه استعمال کی داغه په ذریعہ نجاست بالکل ختم شي او داس بالکل وچ کی صفا کی، یعنی د وړو بولو لار چې کوم دغه په ګټه باندې یا دغه شانتي ټیشو وغیرہ باندې وچ کی او دغه شانتي شاته چې کوم د بولو لار د پخانه هغه صفا کی، نو په دغه صورت کې ک نجاست نه پاتې شوی، نو دغه صورت کې دا د سم کافی کیږي. سمجھ کې خبر راځي؟ دا هم کافی کیږي، خو البته بهتره په دغه صورت کې دارا چې دا غینه بعد چې کوم دي تاسو د او کوي دوباره په بو باندې چې کوم دي بیا ځان وین ضرورت. او که تاسو ډایرکټ په بو باندې ځان چې کوم دي استنجا کړئ، نو په دغه صورت کې چې کوم دي بیا دوباره چې کوم دي د وضو نمخ کې استنجا کول او دس کول دا بالکل ضروری نه ده، بلکې د دې اډو ضرورت نشته. ضرورت په دغه ټیم کې را پیخیږي چې تاسو کته چې کوم دی په شرمګا وغیرہ باندې چې کوم دی دغه نه نجاست راوتلې، نو د هغه نجاست انزل لپاره چې کوم دی خلک ودس کی. اوس مثال طور پر یو کس ته دغه هوا خارج شو، نو هوا خارج کې دوسرا خو چې کوم دی نجاست نه راوځي کنه، هغه خو هوا لا خارج شو، نو په دغه صورت کې تاسو کې شرمګا دی د بول او بار چې کوم لاري دي، نو هغه خو نه خرابېږي نه ګندګي. سمجھ کې خبر رااله؟ نو ځکه ډیر شي خلک په دې مسله کې د غلط فهمي شکار دي چې هغه کله هم ودس کې وضو کوي، نو د وضو نه مخکې هغه ودس کوي. نو ګوره مسله تاسو مخه تما بالکل په ساده الفاظو کې چې کوم دې سمجھاو کړه. امید کوم چې دا مسله تاسو په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.